پر سپیرو خاورو تند درته ژدما ذوالجلاله ژوند لوګی درته ژدما ذوالجلاله ژوند لوګی درته ژدما پر سپیرو خاورو تند درته ژدما د ژوند لار ذوالجلاله ژوند لوګی درته ژدما ذوالجلاله ژوند لوګی درته ژدما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې انبیا علیهم الصلاة والسلام هم په علم غیب باندې نه پوهیږي، یعنی هغو ته د غیب علم حاصل نه دی. لکه څنګه چې الله رب العزت په اعتبار د ذات سره وحده لا شریک دی، په ذات کې الله سره څوک شریک نشته، همدارنګه الله رب العزت په اعتبار د صفاتو سره وحده لا شریک دی چې یو صفاتو د الله نه هغه عالم الغیب صفت دی چې الله په غیبو باندې عالم دی. د ټولو کائناتو ذرې ذرې علم الله ته شته، نور مخلوق لپاره د ټولو کائناتو د ذرې ذرې علم نشته. اوس به انشاءالله د الله رب العزت د کلام په رڼا کې، همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو په رڼا کې دا ثابته کړو چې انبیا علیهم الصلاة والسلام په غیب باندې نه پوهیږي. اول دلیل د الله رب العزت د کلام نه هغه د ابراهیم علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام واقعه ده. ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام د الله رب العزت ډیر جلیل القدر پیغمبر دی. حتی علما لیکي چې ابراهیم به په ځمکه ودرېد، بره به چې وکتلې د الله رب العزت عرش به په اووم آسمان کې لیده، خو بیا هم په ابراهیم په غیب نه پوهیږي. قرآن کریم کې مختلفو ځایونو کې د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام واقعه بیان شوې ده. کله چې الله رب العزت د قوم لوط د تباه کولو او بربادولو اراده وکړه، نو هغوی طرف ته په انسانی شکل کې ملائکې واستولې او الله رب العزت فرشتو ته دا ویلې چې کله تاسو زی د لوط قوم تباه کوئ، د هغه نه مخکې به زی حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته به د زوی زیری ورکوئ. نو هغوی راځي ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام کره او ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته د زوی زیری ورکوي چې الله به تا ته زوی درکوي. ښځه د 90 کلو ده، ابراهیم علیه السلام د 120 کلو، خو دا د الله کار دی چې الله هغوی ته زوی ورکوي. نو چې کله دا ملائکې په انساني شکل کې ابراهیم علیه الصلاة والسلام کره راځي، ابراهیم علیه السلام هغوی نه پیژني. ابراهیم علیه السلام هغوی په رښتیا انسانان وګڼل او ابراهیم علیه الصلاة والسلام په میلمستیا کې ډیر مشهوره و، مهمان نوازه و. نو لاړه هغوی لپاره ډوډۍ تیاره کړه. هغه څخی چې هغه درلوده هغه یې ذبحه که او هغه یې پوخ که، خوراک یې تیار که او رایې وړه، په دسترخوان یې د میلمنو مخې ته کیښود. ډیر وخت تیر شه، خو هیڅ میلمه دې خوراک ته لاس نه وړاندې کوي چې د هغه نه خوراک وکړي. نو چې کله هغوی په خوراک باندې شروع ونه کړه، نو حضرت ابراهیم علیه السلام ویرېدو چې دا چیرته زما دښمنان نه وي، دوی ما ته کوم نقصان راونه رسوي. لکه چې الله رب العزت فرمایي و اوجس منهم خیفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. کله چې حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د دوی نه ویرېده، نو فرشتو ورته ویلې چې د الله پیغمبره ته مه پریشانه کیږه، مه ویرېږه، منګه انسانان نه یو بلکې من خو فرشتې یو چې د لوط قوم د تباه کولو لپاره الله رب العزت منګه رالیږلي یو.
نو تاسو وګورئ قدرمنو اوریدونکو، د دې واقعې نه دومره خبره یقینا ثابته شوه چې حضرت ابراهیم علیه السلام په انساني شکل کې راغلې فرشتې ونه پیژندلې. که ابراهیم علیه السلام عالم الغیب وای او د کائناتو د ذرې ذرې علم هغې ته حاصل وای، نو په لیدلو باندې به فورا پوه شوی وای چې دا فرشتې دي، دا انسانان نه دي. او دومره تکلیف به هغه نه کوه چې د غوا بچی حلال کړي او هغه راوړي میلمنو ته پوخ کړي او هغو ته یې کیږي. نو چې ابراهیم علیه السلام په غیب نه پوهیږي، هغه چاته چې ته ورځې چې ورک شی درته پیدا کوي یا تعویز تا ته لیکي او یا درته وایي چې فلانی کس په تا باندې تعویز کړی او هلته ایښی، هغه په غیب پوهیږي؟ نه، دا فاسدې عقیدې د الله زموږ نه لرې کړي. دویمه واقعه د الله رب العزت د کلام نه هغه د حضرت یعقوب او د حضرت یوسف علیه السلام واقعه ده. او د حضرت یوسف علیه السلام واقعه په قرآن کې ډیره مشهوره ده. خلاصه ده چې د حسد او د ضد په وجه د یوسف علیه السلام رونو دا غوښتل چې حضرت یوسف د خپل پلار نه جدا کړي او لرې کړي تینه. او هغه تدبیر چې دوی جوړ کړی و نو حضرت یوسف علیه السلام راولي د کنعان په څا کې غورځوي. نو 3 ورځې حضرت یوسف علیه السلام په هغه څا کې پروت و. د هغه ځای نه یوې تجارتي قافلې حضرت یوسف علیه السلام راپورته که او ځان سره یې بوته د مصر په ښار کې. هغه یې غلام جوړ کړه او هغه یې ډیر په کمو پیسو باندې خرڅ که او بل آخره چې هغه عزیز مصر اخلي. او د دې نه وروسته چې کومه الزام او تهمت په حضرت یوسف علیه السلام لګیږي، حضرت یوسف علیه السلام 7 کاله په بندیخانه کې تیروي. نو تاسو وګورئ هغه خوب چې 2 کسان ویني په بندیخانه کې او د هغو د خوب په تدبیر باندې حضرت یوسف علیه السلام مصر د قحط نه بچ کوي. او د حضرت یوسف علیه السلام ورونه د خپل کلي نه 2 ځلې هلته ځي د غلې اخیستلو لپاره. یوسف علیه السلام دوی پیژني خو دوی نه پیژني چې دا یوسف دی. به هر حال چې په 3یم ځل د غلو او دانې اخیستلو دپاره د یوسف علیه السلام رونه مصر ته راغلل، نو حضرت یوسف علیه السلام هغوی ته خپله پیژنګلو وکړه چې زه ستاسو ورور یم، او هغوی ډیر پښیمانه شول او د خپلو تیرو شوو غلطیو معافي یې وغوښتله. حضرت یوسف علیه السلام ټول معاف کړل. او د ورونو یې حضرت یوسف علیه السلام ته د خپل پلار حال هم واوروه چې هغه خو د ستا د جدایي په غم کې په ژړا سره خپلې سترګې د لاسه ورکړي، په سترګو باندې څه نه ویني. نو حضرت یوسف علیه السلام خپل قمیص ورکه چې دا کمیس تاسو ویسئ د حضرت یعقوب علیه السلام په سترګو یې ولګوئ، نو د هغه سترګې به بینا شي، بیا ټول ماته مصر ته راشئ. د الله شان دی. 40 کاله پس د مصر نه د حضرت یوسف علیه السلام کمیس روانیږي او په کنعان کې حضرت یعقوب علیه السلام دا وایي چې انی لاجد ریح یوسف، نن زه د خپل زوی یوسف خوشبویي محسوسوم. نو اوس فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو، حضرت یوسف علیه السلام 3 ورځې د کنعان په څا کې پروت دی، خو یعقوب نه پوهیږي چې زما زوی چیرته دی. 7 کاله حضرت یوسف علیه السلام په بند کې تیروي، خو حضرت یعقوب نه پوهیږي چې زما زوی چیرته دی. او 2 ځله د حضرت یوسف علیه السلام د لاسونو لیږل شوې غله په کور کې پخول کیږي او خوړل کیږي، بیا هم نه پوهیږي چې دا چا را استولي. خو حضرت یعقوب علیه السلام ته په هغو وختو کې نه کومه خوشبویي ورغله او نه د خپل د زوی د پاچاهي نه خبر و، او همدغه شانې په جدایي کې جړل. اوس 40 کاله پس قمیص روانیږي، د یوسف علیه السلام قمیص، او حضرت یعقوب علیه السلام د هغه خوشبویي محسوسوي. نو معلومه شوه چې انبیا علیهم السلام په غیب باندې نه پوهیږي. هغه څه چې الله ورته وښیي چې اخبار عن الغیب دی، په هغه باندې پوهیږي، اما غیب ذاتي هغو ته ثابت نه دی. که یعقوب علیه السلام په غیب پوهېدلی، نو هغه ته به معلومات وای چې یوسف 3 ورځې د کنعان په څا کې تیرې کړي، 7 کاله یې په بندیخانه کې تیر کړي، وروسته د دې نه پادشاه شوی، اما اصلا هغه ته علم غیب نه و.
شاعر څومره ښکلی وایي یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشنگر پیر خردمند ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی. چا پوښتنه وکړه ای هغه څوکه چې تا خپل زوی ورک کړه، یعنې د یعقوب نه یې پوښتنه وکړه چې ته خو ډېر هوښیار رسېدلی سړی یې، د مصر نه د یوسف علیه السلام د کمیس بوی تا ته راځي، په هغه پوهیږې، اما په څاه کې چې پروت دی ولې هلته نه پوهیږي چې یوسف علیه السلام په څاه کې پروت دی. یعقوب علیه السلام ورته څه وایي؟ بگفت احوال ما برقی جهان است، دم پیدا و دم دیگر نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. یعقوب جواب ورکوي چې زموږ حال د آسمان د برق په شان دی، کله چې دا برېښنا کوي نو ټول کائنات روښانه کیږي، او کله چې دا برېښنا بنده کړي نو بیا په ټولو کائناتو باندې تیاره خورېږي. زموږ حال هم دغه شان دی چې کله زموږ رابطه تړل شوې وي د جبرائیل امین نو راتګ جاري وي، نو موږ په ځمکه باندې ناست یو، تاسو ته د آسمان خبرونه اورو، او کله چې رابطه پرې کړی شي د وحی راتګ نه کیږي نو بیا موږ ته د خپلو خپو لاندې سیز هم معلوم نه وي، په دې باندې نه پوهېږو چې زموږ د پښو لاندې څه شی پراته وي. نو معلومه شوه چې انبیا علیهم السلام په غیب نه پوهېږي، که هغه په غیب پوهېدلی حضرت یعقوب نو معلوم به وی چې حضرت یوسف علیه السلام د کنعان په څاه کې پروت دی او د دې نه وروسته په کمو پیسو خرڅ شوی دی او 7 کاله هلته په بند کې تیر کړي دي. نو چې یعقوب په غیب نه پوهېږي نور به څوک پوه شي؟ ایا هغه ښځه چې وایي په ما پیریان ناست دي ځان ته فریضه نه وایي، ځان ته ښابیرۍ وایي او تعویضونه کوي، هغه په غیب پوهېږي؟ نه، دا فاسد عقیدې دي، دا غلط عقیدې دي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام. بلستا کرم تور کاڼی د زړه مې، بلستا کرم تور کاڼی د زړه مې، ستا پر رحم زړه غم درته اژدمه، ذوالجلاله ژوند لوږی درته اژدمه، ستا پر رحم زړه غم درته اژدمه، ذوالجلاله ژوند لوږی درته اژدمه، پر سپیرو خاورو تندی درته اژدمه، ذوالجلاله ژوند لوږی درته اژدمه، ذوالجلاله ژوند لوږی درته اژدمه. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. درېیمه واقعه هغه واقعه ده چې په بخاري کې د حضرت عایشې رضی الله عنها نه هغه نقل ده چې د هغه نه دا ثابتیږي چې انبیا علیهم السلام په ځانګړې توګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په غیبو باندې نه پوهیږي. هغه واقعه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول و چې د مازدیګر مانځه نه به پس به د لږ وخت لپاره په ولاړه د هر یوې بیبي کور ته ورته، چې کله به د مازدیګر لمونځ وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ولاړه د هرې بیبي کور ته ورته، او د هغو به چې څه ضرورت و رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه پوره کوه. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب رضی الله عنها کور ته ننوت، او د حضرت زینب رضی الله عنها په کور کې لږ ایثار شو، او هلته زینب سره شهد او عسل وسکل. حضرت عایشه رضی الله عنها وایي چې زه په دې باندې ډېره وپسخېدم. د بنو په منځ کې خو خامخا مشکل شته، د چا چې 2 ښځې وي هغه ته معلومات وي. نو حضرت عایشه وایي چې هلته رسول الله وخت ډېر تیر که او هلته شهد و عسل وسکل. زه په دې مسئله باندې ډېر وپسخېدم چې ولې هلته رسول الله ډېر وخت تیر که. نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلې ښځې سره چې حضرت حفصه ده هغې سره مې مشوره وکړه چې کله پیغمبر علیه السلام تا کره یا ما کره بیرته راستون شه نو دا به ورته وایو چې یا رسول الله تا مغافیر څکلي دي. مغافیر هغه شی دی چې د هغه نه احساس لږ د بدبویي کیږي،
او د رسول الله د بدبویي نه سخت نفرت و، ځکه چې هر وخت به د فرشتو سره ملاقات کیده. نو حضرت عایشې او حضرت حفصې دا مشوره وکړه چې کله رسول الله د زینب کور نه راووته دا به ورته وایي چې تا مغافیر څکلي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د دې نه چې د عایشې کور ته ورشي د حضرت حفصې رضی الله عنها کور ته ننوت. نو د مشورې مطابق هغې ورته ویلې ای د الله رسوله شاید تاسو نن مغافیر څکلي وي، ستاسو د خولې نه د مغافیرو بدبویي راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ما خو مغافیر نه دي څکلي، البته نن مې حضرت زینب رضی الله عنها کره شهد او عسل څکلي دي. نو حضرت حفصه ورته څه وایي؟ ممکنه ده چې د شهدو او عسلو مچۍ د مغافیرو په اونه باندې ناسته وي او د هغې ولې نه څه خوړلي وي چې د هغې وجې نه د هغه بدبویي په شهدو او عسلو کې هم ګډه شوي وي. چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدبویي نه سخت نفرت و. نو قسم یې وخوړه چې بیا به د هیڅ کله لپاره زه شهد او عسل ونه څکم. او حضرت حفصې رضی الله عنها ته دا ویل چې زما د دې قسم اطلاع به بل چاته نه ورکوي، دا راز به ځان سره ساتي. ښځه چیرته راز ساتلی شي؟ نو خپل رازونه تاسو هم ښځو سره مو وایئ، ټول نه کله څه نه څه وایئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حفصې ته ویلې چې ما د شهد د څکلو نه قسم کړی دی، خو زما د دې قسم نه به څوک نه خبروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ځکه وکړه چې د دې د زړه د ماتېدلو سبب جوړ نشي. خو چونکه حضرت حفصې او عایشې چې دواړه بنې وې خپل منځ کې خو مخکې مشوره کړې وه. نو حضرت حفصه راغله حضرت عایشې رضی الله عنها ته ټوله واقعه واروله او هغه قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوړلی و د هغه قسم نه حضرت عایشه رضی الله عنها خبره کړه. نو دغه و چې په رسول الله باندې وحی راځي. یوه رکو تقریبا د صورت تحریم نازلیږي او الله ورته وایي یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجک. ای پیغمبره ته د خپل د الله حلال شوي څیزونه ځان دپاره ولې حراموي؟ یعنې تا شهد و عسل د قسم په ذریعه خپل ځان باندې ولې حرام کړل؟ د ښځو رضا حاصلولو لپاره تا داسې کار کړی. د دې نه پس الله ورته ویلې قد فرض الله لکم تحلة ایمانکم، الله ستاسو دپاره د خپلو قسمونو پرانستل یعنې قسم ماتول او کفاره ادا کول مقرر کړي دي. نو عسل وخوره او د خپل قسم کفاره ورکړه. د دې نه پس الله بیا څه ورته وایي واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني علیم الخبیر. په دې پوره آیت کې حضرت حفصې رضی الله عنها لره د نبي علیه الصلاة وسلام د راز ښکاره کولو نه هغه منع کول او د هغوی د منع کولو باوجود راز ښکاره کولو واقعه بیان شوې ده. کله چې د وحی په ذریعه الله تعالی وښودل چې حضرت حفصې خو ستا راز ښکاره کړی دی حضرت عایشې ته ویلي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حفصې ته ذکر وکړه چې تا خو راز ښکاره کړی دی. حضرت حفصې ترېنه پوښتنه وکړه من انبأک هذا، تاسو ته چا دا خبره ویلې چې ما راز ښکاره کړی دی؟ رسول الله ورته وایي نبأني علیم الخبیر، ما ته علیم او خبیر ذات خبر را کړی چې تا خو راز حضرت عایشې سره شریک کړی دی. دا ټوله واقعه په دې آیت کې ذکر شوې. نو قدرمنو اوریدونکو تاسې په دې واقعه باندې بار بار فکر وکړئ. د دې هر یو څیز د دې ګواهي او شاهدي ورکوي چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله عالم الغیب نه و او د کائناتو د ذرې ذرې علم نبي ته حاصل نه و. ګنې د حضرت عایشې او حضرت حفصې د مشورې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې خبر شوی وی. که مشوره چې حضرت حفصې او حضرت عایشې کړې وه نو د هغې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شوی وی او د حضرت حفصې په وینا باندې به رسول الله بالکل قسم نه وی خوړلی. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته حضرت حفصه وایي چې ستا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي
او بیا رسول الله قسم خوري، نو د دې نه معلومیږي چې رسول الله ته علم غیب نشته دی. کنې دومره کار رسول الله ولې کوه؟ او ازواجو مطهراتو ته هم دا خبره ثابته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب باندې نه پوهیږي، نو ځکه دوی خپل منځ کې دا مشوره کوله. نو دا درې واړه واقعات د مثال او نمونې په شکل باندې د قرآن کریم او د الله د کلام نه ما تاسو ته وړاندې کړه. یوه واقعه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه هم ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کړم. کله چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام د خیبر د غزوې نه فارغ ش او خیبر یې فتح که، نو هلته یوه ښځه وه په نامه د زینب بنت حارث چې د مرحب سردار خور وه. هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته میلمستیا وکړه او رسول الله دعوت که، او کومه څاروی چې هغې پوخ کړی و د هغه په غوښه کې زهر اچولی ول. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام هم ول. ځینې صحابه کرامو غوښه وخوړله او رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه مړۍ خوړلې وه. د دې نه پس چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام بله مړۍ راپورته کړه، نو خپله غوښې ویلې چې د الله پیغمبره په ما کې زهر دی، ما مخوره. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام د دې نه وروسته لاسونه اوچت کړل. د زهرو د دې اثر نه او د دې د تکلیف نه یو صحابي په نامه د بشیر بن براء هغه وفات کیږي، شهید کیږي، او ټول ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زهرو د هغې یوې مړۍ نه د هغه تکلیف رسول الله محسوسوه. د بخاري حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها ته وویل: ای عایشې، هغه د خیبر خوراک چې ما خوړلی و، ټول ژوند د هغې تکلیف مسلسل زه هغه محسوسوم، او اوس خو ماته داسې محسوسیږي چې د هغه زهرو په وجه زما د ژوند مرګ رټ پرې کیږي. نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو، تاسو وګورئ که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د غیب و علم حاصل وای او د جمیع ما کانه او ما یکونو علم رسول الله ته حاصل وای او د کائناتو ټول حالات هغه ته معلوم وای، نو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به قصدن او د خپلې ارادې سره زهر خوړلي وای اعوذ بالله؟ یا هغه مړۍ چې د غوښې وه چې هغه په زهرو ډکه وه رسول الله به هغه خوړلې وای او خودکشي به یې کړې وای؟ نه، هیڅکله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د غیب و علم نشته. که هغه ته د غیب و علم وای، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هیڅکله دا د زهرو مړۍ نه وای خوړلې او نه به صحابه کرام پرېښي وای چې هغو خوړلې وای. ځکه هغه څوک چې زهر وڅکي او ځان مړ کړي، نو الله به هغه جهنم ته داخل کی په دې طریقې سره چې د زهرو پیالې به د هغه په لاس کې وي او همیشه به هغه په جهنم کې زهر څکي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم غیب نه و. اما اخبار عن الغیب انبیا و اولیاو ته شته چې الله رب العزت انبیا علیهم الصلاة والسلام خبروي د ځینې څیزونو نه. اولیاء کرام د الهام او د کرامت په واسطه باندې د ځینو څیزونو نه خبروي. نو قدرمنو اوریدونکو، د نمونې دپاره مې څو واقعات تاسو ته ذکر کړل، یعنې داسې قسمه واقعات په سوونو ماته یاد دي الحمدلله. خو د ټولو نه دا ثابتېږي چې انبیا علیهم الصلاة وسلام په غیب نه پوهیږي. نو چې انبیا علیهم الصلاة وسلام په غیب پوه نشه، تعویزګر پوهیږي، پیر پوهیږي، ملا پوهیږي، یا هغه ښځه چې دعوا کوي زه کافر یم هغه په غیب پوهیږي؟ نه. په دې باندې هیڅکله عقیده مه کوئ. د الله دین ته رجوع وکړئ، د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ م نیکمرغه. الله مو مل شه. ستا رضا غواړم چې تا راڅه راضي سې، ستا رضا غواړم چې تا راڅه راضي سې، په تناب کې خپل مغزه درته اږدمه، ذوالجلاله ژوند لوږی درته اږدمه، پتناب کی خپل مغزه درته اږدمه، ذوالجلاله ژوند لوږی درته اږدمه،
پر سپیرو خورو تندے در تیجداما زلجلالا جنلوگی در تیجداما لأورنو عذابنو فناراکلی لأورنو عذابنو فناراکلی سوی ساندی آسویل در تیجداما زلجلالا جنلوگی در تیجداما سوی ساندی آسویل در تیجداما زلجلالا جنلوگی در تیجداما پر سپیرو خورو تندے در تیجداما زلجلالا جنلوگی در تیجداما دنڑی دا بچہانو بی پرواز سر دنڑی دا بچہانو بی پرواز سر پسجدو یا ہر گڑے در تیجداما زلجلالا جنلوگی در تیجداما پسجدو یا ہر گڑے در تیجداما زلجلالا جنلوگی در تیجداما پر سپیرو خورو تندے در تیجداما زلجلالا جنلوگی در تیجداما